نه زندان و چې د غرونو ترمنځ پټ و. بندیان ټول ځوانان او ښکلې ښځې وې. دوی دلته انساني حقوق نه درلود. دوی د ورځې کار کاوه، د ښاروال لپاره پیسې پیدا کولې، شپه به یې له چارواکو او شتمنو مېلمنو سره تېرول. که به یې ښه خدمت نه کاوه وهل به یې. یوه ښایسته نجلۍ چې سره کالي یې اغوستي وه، شامي نومېده، دا ځکه یې دلته راوستل شوې وه چې هغه مسته شوې وه. ښاروال د زندان قوانین ولوستل، نوي بندیان یې حمام ته واستول، وروسته یې شخصي ډانس کلب ته واستول. تر څو نارینه پولیس یې د شپې لپاره انتخاب کړي. شپه یې له کړاوونو او تکلیفونو ډکه وه. بله ورځ بیا کار پیل شو. زیات ځایونه یې بې ساتنې وه. لوړ ځایونو کې بیخي د ځان ژغورلو وسایل نه وه. که څوک لاندې راولوېږي لکه واښه به یې وغورځوي. که څوک اوږده موده دلته ژوند وکړي ښایي لیونی شي. یوې ښځینه زنداني غوښتل ځان ووژني، خو مړه نه شوه او ښاروال په شخصي ډانس کلب کې بنده کړه. هلته ټولې بندیانې لیونۍ وې. هر کله چې به دوی شور کاوه د اوبو په ټوپک به یې سزا ورکول. شاومي دا ټول ولیدل نو له سرغړونې وډار شوه. له بېلابېلو شیانو سره یې ځان په اوبو کې واچوه او تر سیند تېره شوه. یوه زاړه کلي ته ورسېده، خو خبره نه وه چې د لیوانو ځاله بیا زندان ته ننوځي. هلته ټول نارینه وه. زاړه سړي چې یو ښکلې نجلۍ ولیده، سترګې یې ورونې شوې. یوه سړي دا کوټې ته بوتله او د کوټې مخې ته اوږد کتار جوړ شو. د شاومي چیغه پورته شوه، ښځینه پولیس پسې ورغله او نجلۍ بېرته زندان ته راوستل او د هغې لپاره سختې سزا انتظار کاوه. پولیسو د ښځې وریښتان په لاسو تاو کړه او بیا یې په لرګي پرې وتړل. شاومي په خپلو وریښتو سره راځوړنده وه. د چیغو په غږونو سره نورې بندیانې راپاڅېدې. یوې نوې تورې نجلۍ فرصت پیدا کړ چې ټول یې وهڅوي. دا یو انقلابي نجلۍ وه. موخه یې دا وه چې دا نجلۍ وژغوري، د دې لپاره چې دوی پرې باور وکړي او هلته د دوی مشره شي. نو د نورو نجونو هڅول یې پیل کړل او له بلې سره مقابله وکړه، خو خپله یې هم قوانینو سرغړونه وکړه. نو د پړانګ په قفس کې وتړل شوه. ډېره سخته سزا یې ولیدل. د دې نجلۍ هلک دا واورېدل او ځان یې د زندان ساتونکي په نوم هلته داخل کړ. یو بل سړي مرسته ورسره وکړه چې د زندان مشر یې قانع کړ. لومړۍ دنده یې دا وه چې تورې نجلۍ چې بېهوښه شوې وه باید روغتون ته یوړل شي. هغوی بیا سره ولیدل. بله ورځ نجونې عادي کار کاوه، خو ماشین خراب شو. د ماشین لاندې ستونزه پیدا شوه. مشر غوسه شو، ویې ویل چې یوه نجلۍ دې ښکته ماشین ته لاړه شي. کله چې ماشین وښورېدی، د ماشین لوی رولر راولوېد. بل نجلۍ چې ښکته وکتل، د ماشین لاندې نجلۍ خاورې شوې وه. مشر لا هم په غوسه و. شپه کې نورې نجونې مجبوره شوې چې د شتمنو خلکو خدمت وکړي. یو سړی یوازې د تفریح لپاره راغلی و، خو یوه نجلۍ لیونۍ شوه، خونه یې ګډه وډه کړه. بله ورځ یې دا هم د لیونتوب خونې ته واستول. نجونو نور نه شو زغملی، پرېکړه وکړه چې وتښتي. شپه کې یې پټ وسایل راوایستل، وسلې یې جوړې کړې. پلان دا و چې شپه کې تېښته وکړي. خو یوې نجلۍ یې پلان واورېده. د ځان ژغورلو لپاره یې د ځان وژنې هڅه وکړه او له ډاکټر سره یې خبره وکړه چې نجونې د تېښتې پلان لري. ډاکټر مشر ته راپور ورکړ. مشر سمدلاسه نوره مرسته راوغوښته، خو هماغه شپه نجونې برید وکړ. اورونه یې ولګول، چاودنې وشوې. زندان اور واخیست. یو ساتونکی ونې ته ختلی و. یوه نجلۍ ورپسې لاړه، دواړې یې لیونۍ شوې وې. شاومي له دې فرصته ګټه واخیسته. لیونۍ خونه کې یې ټولې نجونې خلاصې کړې. د مشر د پیسو ګټلو ماشین اور واخیست او وسوځېد. ټولې نجونې خوشحالې شوې. مشر هممهاله د کومک لپاره زنګ وواهه. کله چې دا سوځېدلې ماشین یې ولید، ډېر غوسه شو. کله چې یې د تېښتې هڅه کول، یوې نجلۍ یې پښه ونیول. ونه شو کولی چې وتښتي، خو له ماشین سره یو ځای وسوځېد. نور د پولیسو کومک راغی، خو نورو نجونو مقابله ونه شوه کړی. ټولې ځای پر ځای ووژل شوې. توره نجلۍ او ملګري یې وتښتېدل، خو هغه ملګري یې هم ووژل شو. توره نجلۍ غوسه شوه، په یوه لاسي بم سره توره نجلۍ هم ووژل شوه. په پای کې یوازې شاومي او یوه بله نجلۍ پاتې شوه. دوی له انقلابیانو سره ولیدل. کیدای شي شاومي هلته خوشحاله ژوند ولري. دا فلم همدلته پای ته رسېږي. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.